او شیط فقیره په داسې خلکو کې مې ښځه کړې ده خدایګو خو ځان نشم ورکولی تعوذ لقوز من اوخي واسخر روزي وخوزار كي خويا دم لا فاتي مزيلني وردي خذي دي التباكي ده ايه كوجي خذيتي انت اشتركي سريكم بس اقف لك لا شو اغلى وندان خطه ما باني راشي رباني ولا يوشنا بانجيكي ما في بلاص بتاعتكيهم من كلا وصلكم ده نتماچل کوم ټوپک سره نه کوتک ګرځو او کدی په باندې غزاو کو الله خاصه کو په پدې منت یو واما او چې کله وي شو ګران چې په خاندان کې یو چې وانه په خپل سميږي ما هم دا اراده کړې چې خرګنه کې و یو چې خزو نشته مکه دې ته چې یو 302 مې وکړه کنه ته به کوم دي ما دا روز دا وګورې وای دا کوتک مړه کوتک مشته لپاره به چې سره مې په ولاګید نو امه ان شاء الله خاصه فقير نور خو کنه خدای کوم یا نو مال سره دا فوت مکړه کور د خرګانه کړه یو خبره ته کوم وای خرګانه کړه رام پرېدا دا خواخی نه دا ګوره دا ګوره ټول نه غټه شیطان دی دا شیطانیو کې چې خدای د کور ته راشي بس بلوي ډېره مه پرېږده او زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې پناه شوې ته زما د سترګو بیا به دې سلارې سارم زړګیا بیا به دې سلارې سارم زړګیا پخوی موډو کې ونیسه صحیح ده سلام علیکم یاره به دا یار دوست هم کوی کړی و ته اړه پر یاد کړي خو یې ډېر خرګانې ستنې دي خو دې دا غوزارونه پې وکړم چې که چې دا ملکي خایي کړم دا خو شاګورې دي یاره دنه خو یو تپوس کومه ځکه چې ټول عمر یې نه پیسې واخیستې جینۍ لاندې او جینۍ باندې او په پته نه پوهېږم تپوس ورته وکړمه شاګوله خبره واوره سړیه داسې روانې خپې دې کړي دي دا چا سره لګیا وي څنګه ښه خیر دی یاره بس والله سړی پر یاد مې شیط فقیر ته ښوده ښځې نه تنګ یو شو ماړه پرېږده سړیه وایي د ښځې نه تنګ یو څوک یې موني نه او ته یې د ښځې نه تنګ یو کار یې کنه چې کلي وموني که نه بیا چې سړی تنګ وي یو خبره ته کوم شاګوله ته به کېږم دا ته ووایه که نه پیسې خو زه در کومه ولې نو واپس یې درکړمه نه غواړم دا نه ښه ما ته غواړې نه که نه خبره خو دا جینۍ خو ته یو نظر وښایه که نه جینۍ نو والله خو اوس ګارېږي نه که نه بېګم بیوټي پارلر ته تللې وه نو سپایلر کې څه کول یا دې نو کوم لږ کوم داسې لږ غوښ ورکوه دپاره کوم هغه پتره وه هغې وه صفۍ کړې داسې لږ یې اوږده کړې ده هلته خو د حسن هم پې ختمه ده که نه اول وې څومره حسن دی او بالې کې لږ نور هم زیات شي لاس یې چې کوم دی ټوله بیشه او روز دقت ګنا کیفه داسې خلک خشته کوي ټیک شو میک اپ مه کوه که نه میک اپ مه کوه بیا به مخ خراب شي که نه 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 هغې د کومې قدرتي ښایست الله ورکړې هغه یو پې دا شنو وایي که چې پړقېږي موبایل کې مه سوځي وایي نه نو پالر ته خو ډېرې پیسې دي که نه د هغې نه اړولي نه هغه ماډلینګ دپاره اکثر بوځي دا دې څو وایي لکه ماموته بیا دې موته او بیخي دې ومونته نو سکیم کړه چې ته ورکې وخورم که وبې وینې یاره شاګوله کو دا کار دې وکړو انعام دې په ما دغه پیسې په کار دلته یو کسا باندې شل روپۍ راخوري ټینګه ټینګه کوړه ما لکه دارمه کم نه ما یې زه خوا دې خوا سړی خو نه یم چې زه ژوند یم د پیسو غم مه کوه دا څوک دی دا دغه یعنې دې کوم دی ګل اکبر دی هغه نوسیري مړه ته لږ شل روپۍ وخورم ما یې د پیسو غم مه کوه خو به چې جینۍ ووینم ګوته کېږه زه مالته نه نو دې کې خوله نه کوي که نه او دا باران راشي دې کې نه خرابېږي دا دا په دې خو بچې اوس کې شپې شي الله دې خوشحاله ټیک شو یو خبره کومه دا واده دا 10 روپۍ واده نه هغه 15 شوې د چا هغه چې د اکبر د نوسي 15 واده الله دې خوشحاله که شاګوله خو یې زما کار وکړه ګورې
ورله به راشي او. نظاره به یې وکړي وبې ویني او. زړه تاو به سوړ کړي او. بیا به راځي ډېره منم دې راواچوه والله ما داسې کار زه وردم چې د اکبر د انګلیسي له ویا پیسې په دې داسې وریدم صحیح ده ټیک ده زه صحیح ده سلام علیکم درځم به ها الله ته وویني وایم چې وینو مړه چې دا څنګه توره سپینه ده شنه ده زیړه ده چې جینۍ خو وینو که نه ځان لارې پکې خیر واچي بوسره وه خدای د نوم مزار شم خو چې سهار وځي ماسپښین روټۍ له راشي او چې ماسپښین وځي نو ماسخوتن روټۍ له راشي دا د ژوند دی چې بیا په کوم اړختلی دی پته هم نه لګي دی خو بیا را روان دی او ځان سره یې ډانګ راغښتي دی سلام علیکم وعلیکم سلام دا په دې ډانګ څه کې یاره خدای سپی میلاد کې سړی د پنسۍ نه ونیسي نو سړی شرموي نو ما یې په ډانګ وله سر وام یې سړیه ویمو دي نو خو سپیم لیونې شوي دي ګرمي تېره شوې ده ګورې خدای کو خدای دا سپي څه پکې دوه پوجو څه څلور یو ټوله پرېوړل شوي دي خو انشاءالله یو پکې یوه ږدم الله دې په قهر اخته که ته زما غرونه هسې نه چې یادې تا نو زما څه کار یې وایي په خوله کې یې دانه وښځه ونه ورته خوځي هغه یې که نه خو انسانان دي الله دې ورله ژوند ورکړي همدا راته وایي تلې چې ته وې داسې وتي ومه هېڅ رنګې ته ورغلي ومه خلکو ته یې ما که څوک دا زکات مکات ایسته نو مې لرېږې زما ربي وسیل ده نو بلې ته شلې ته ړوندې ته ګوډې په تا زکات کېږي ولې راباندې نه کېږي نو خو صرف شپې ترې غټې دي القو النساء مې د ودرېدې نشم غورځي کوم غواړې پټ مرض ښی چې کارني شل که شل وي که ګوډ وي که ړوند وي نو خلکو به خیر زکات درکو پاسه مزدوري وکړه ته رایې چار القو النساء که نه هغه ټک نشي کولی خپل شي نه یې غولي نو ته خو داسې په درنګچو را روان وې څنګه ستا رګ بند دی داسې کاري نوره خبره پرېږده خو یې په دې خوله کې دغه د امبارسارۍ دانه راوښې وه چې پړک پړک کې خبره دې نه وځي ما دا خبره کوله که نه چې هغه سړی خو بیا هلته ولاړ یو 15 میټې ووالې ښه دې وکړو خو همدا راته ویمه چې دونه ډېرې ډېرې دي ما لاسې نه چې پیسې په ځان راواړی او دا لوښې خوښ نه شي ولې نه خوښېږي ما وتې ما بیوټي پارلر له تللې ده او نوکان له غوښ ورکوي که نه نو ما ته یې وایي چې دا به څنګه وینم ما یې دروازې ته وراشي وبې یې ویني نو داسې کار کوو که نه چې صرف دا سترګې ورته ښایو او نور مخ ولې نه ښایو بیوټي پارلر له مې بوتلې به نه بیوټي پارلر والا څه وي تا ته پته لګي ما ته یې وې خورې دې مخ نه جورابه جوړه شوې دا نه وارېږي ته ورته ووایه ګوتې ووایه ورته یې پوټین وله ورکړې او لږ دا ایک نمبر د اکمال وکړې مخې ویې لږ رو وباسې سره داسې داسې نه وسوسي بیا داسې چلو که چې پلستري راوله چې پلستر ولا په مخو کې چې هوار شي ستا مور ته نو زه څه وکړم ما د دغه شي تم راوړی خو چې کله ته خو سره ما سره لږ وخت دې تېر کړ نو لږ ونګه دې ښه شوه او که نه چې ګوره منه دا پاکریوټونه امونه پروټ دې را په مخه کړي ونګه مې ښه شوه ونګه خو زما خرابه شوه زه خو د ګروس په شان ښځه ومه د ګروس په شان ښځه وي اوس که چې کوم ستا ځوانۍ کیسې شروع کړم نو به شرمېږي بیا به چې کوم ما سره خبرې هم ونه کړي نو ستا ځوان یم ما ته پته زما ځواني څه وه زما ځواني خو چې کوم ځواني وي چې دا خو کلي ما چې کوم پریدار وراوته اکثر بری د سکول مخې ته وال خوړل د جنکو د لاسه غلي کېنه چې کبډۍ له ولاړم که نه خلک وي راغې پهلوان داسې بدن مې و هغې ستا وجود پورې خاندل وي دا څه شرم را نو شیروان کبډمال مې داسې ګیر کړ هسې مې داسې مې اوچت کړ او داسې مې تاو کړ نو ګیر داسې مې په شان تېر وویسته دا زما زوړ و وچېدېده الله دې بې خو باسه ویم ماله دې چجې ماتې کړې اوس په یاله دا ما ته ځوانۍ پېغور وکړو هغه دغه مور دې بیا راغله پته یې چې بیا یې څه کولو ورګه چې ورشم دې بې خو باسه یم چې په دغه راشي نو بیا په ځان نه اوس په راله خپې ماتې کړې وې چې خپل کور ته راورسېدم السلام علیکم بخیر علي زویه وخه به څه کول ساګ مې راوړو زویه پاپوله را روان وم او د شلخي که ستا ساګ مې راوړو چې مزدوري پوخ کړي ورشه پوخ کړې ورشه دا خو پښتنه سبزي دې راوړه دا خو رنګ نه بدي څنګه خو هانتې به ولي او ستا خو معده هم کمزورې ده وایي زه ولې نور هم بیا لږ څه راوړم ښه وایې زویه یاره ملک صاحب زما لسم کې 10 کاله وشولې او پیل کېږم ما له څه چلو که چې لسم نه پاس شم وایم خدای دې د سره خلاص مکه نو چې دا نښه کاله دې په لسم کې درور او پیل کېدې نو ما له به راغلي کلاس 4 مې نوکر کړی وي نو اوس پرې نښه کاله سرویس شوی و
خو ځه خفه کېږه مه بچو زه انشاءالله زه به درله سپارښت کوم دا لسم به درله پاس کوم ښه ملک صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام شیر علي په خیر ملک صاحب څنګه دی؟ راځه کېنه ملک صاحب کېنه ورو کوي راغلی یم وایې که نه زما یو زوی دی چې هغه له بابو کې یو څوارلسم تعلیم یې دی. نه تاسو ما ته دوی چې زه ایم پی یم زه ایم این یم ما ظالمان ما نه خبرې لرې کړې زه خو ساده ملک یم او څه شو دا ټوټو پوټو پکې اوس ناظم ګوټ یم شوم ګوره داسې شی راته یادوه چې یاره هغه د کول وي ورګه زه ورته ملک صاحب 28 نمبر مسله ده بیا سوځېدلې ښه ښه دا اوس ګوره دغه شان واړه واړه دغه نو دا زه کولی شم خو زه خیر بیا هم درې پوښتنې کوم السلام علیکم. وعلیکم سلام هندسې څنګه یاره ملک صاحب ویا پوجا کې خو یې ستاسو دغه کومه پرګې باغونه ته وځه مسلمانه چې څه خطه کېږي ښه زه دا پرېږده خوشامندي مه کوه بیا دې څه فریاد راوړی یاره پریاد خو مې سخت کار نشته خیره ښه د شکر دی د شکر کار مې چا سره هغه پسې بولم خو یو خبره مې ته کوله ښه وایه داسې کار دی ملک صاحب که نه استاد ذهن کې کار کوي نن سبا چې کوم دی نو چندغې ختمې شوي دي او مږې زیاتې شوي دي ټیک شو نو ما یې په د وسه دې کېږي چې یو کنټینر چندخې راوړي او موږ په دې خپلو لښتو کې پرېږدو دا بیمارۍ به ختمه شي او چې زه یم په کنټینر باندې خرچم رانشي او نږدې راته زه چندخې وخېمه ها دا یې شوي ملک صاحب نو څنګه ده فخر یاره په ایمان چې مې خوښه ده نږدې خو بیا ډېره ښه ده نو داسې کار مه کوئ شیشه راوالې تاسو درې واړه ځان ته وګورئ چیندو خو نه تاسو کم ښکارئ مړه ځان هم شرم ولرې دا کومې خبرې تاسو زه مرګ ته دې لپاره کړم ماشي کم شو ماشي وروړه ما چای راپسې وروړه اوس پکې را چندخې پاتې دي یاره ملک صاحب بیمارۍ زیاتې شوي دي خو ستا سوچ راځي که نه چندخه مخکې ډېرې زیاتې وي اوس یوه چندخه نشته نو بس ټیک شوه که نه ګوره کله چې څوک د الله فرمانمني پرېږدي او دین ته شا کوي نو قسمه قسم افت په الله راولي کو ستاسو یا چې هغه بني اسرائیل هغه قوم نو چې الله پاک په ولادت اسمان نه منوا او سلوار علیګله خو ښکلي ترسکون خوراکونه خوړل به نو خبرې ناغې ناشکره ته وګوره یا الله وی موږ له ساګ راکې زموږ د خولې خوندې وي پیکه شوې دی نو چې ساګ یې وله ورکړو نو په هغې پیشکې ولګېدې نو ساګ شته او نه منوا او نه سلوا نو تاسو اوس پکې راته خبره راوړو چې چندخې ملک صاحب وړومبی ملک اوس ناظم شوې او اوس مونږ ته مسلې هم کې که نه نو مونږ خو جومات ته ځو راځو دا مسلې مونږ اورو کومه خبره چې ما کړې ما د هغې جواب راکړه یو خبره مې وره یو خو ماته لکه د بیزوګانو داسې تابېږي را تابېږي نه ښه په زه ودرېږه څنګه چې دا درانه ولاړ دي دا کشان ودرېږه داسې کار دی زه به په دې سوچ وکړم که نه نو بیا به راته ویم ښه ګوره سوچ خبره نه رومي ډاکټران نه وغواړه ریسرچ دې وکړي خو پله که چندخه را پیدا شوه او بیماري کمیږي خو ټیک ده موږ چې را پیدا شوي بیمارۍ مکمل زیاتې شوي دي داسې کار وکړئ تاسو هم درې واړه د چینجو دوی میلاویږي هغه وخورئ څه مطلب ځکه چې پرې مخونو باندې ټنګری ټنګری رالی که نه تاسو زه به لاړ شم ملک صاحب السلام علیکم دا اوس ته خبره وه هلکه تاسو چیس کې نه ملک صاحب لاړو بس ملک صاحب چینوس کو یو خو زوی به راله نوکر کې زه انشاءالله. ښه په درس کې بېغمه پشمخانه بېغمه اوسه ښه زه به درې کوشش کوم ښه الله دې کامیاب کړه خدای دا زه کوم قوم ته پاتې شوم دا کوم خلک دي ودرېدلې اوس د درې چینده خیره کم ځای نه راوړم یاره خو زه زویه ته غم مه کوه ښه انشاءالله ستا لسم په مارې ښه زه به پته مې یم بېغمه اوسه بېغمه اوسه لالا یو خبره ته کوم ته د کور مشر یې خو په ایمان که نه چې ما مې د خور کره قدم نیغشتې نو ته هم قسم کړی چې ور به نه شم چې تپوس پوښتنې وکړم د خدای تعالی ظالمه زه چې کله سم وم نو روزانه به وتلم او تپوس به مې کو زما نیازبینه کشره خور دی خو څلوېښت ورځ وشوي چې ما اپرېشن کړی زما تپوس قضیې را نه لیده نه لالا هغه د فریدي کور د هغې سره پښتوګانې کې یا به اوزګار یا به نیوزګاره نو ته به اوس خور سره پښتوګانې کې نو پښتو به چا سره کوم زما خور نه ده ستا خور ده ته د کور مشر یې هغه کشران دي ته به د هغې تپوس کې السلام علیکم وعلیکم السلام لالا السلام علیکم ځکه د خدای ذات السلام علیکم نه دا بیا پسې جګړه ده دا زمونږ مشر ورور دی د کورم مشر دی او هلته د هغه خور تپوس له قدرې نه ورځي چې مونږ ورسره نه ور مخکې شوي دی نه ځي زما یو خبره واورئ تپوس ته ځئ او یعنې ټایم ځئ ځکه ستاسو خور ده د هغې به تپوس په تاسو فرض دی تپوس له زه روزانه به زه ما اپرېشن کړی بیمار وم خدایه پاکه څه چلو شو یو روز درنه څه چلو شو د خور نه ګیلې نه کېږي نو زه چا نه به ګیلې کوم چې خور نه کوم لالا ودرېدل کومه خبره چې ته مو وکړه هغه د دارې دم وکړه داسې کار وکړئ چې ورشئ که خیر که نه د 100 روپۍ هم ورکړئ وایي ګیلې مه کوه خو ګیلې کوې نو نقصان یې کېږي صحیح شوه ځکه چې خسرانه ذات دی کمزورې دماغ یې سبه ته ویلي بیا به ته مه خفئ هغه هم خفئ لاړ شئ تپوس وکړې د 100 روپۍ ورکړې دا جګړې مه کوئ
الله دې په ایمان باندې خوشاله که څونه خشته خبره دې راته وکړه زه راځه مخکې ورغله زه لاله جګړه مه کوه زه ودې کتل لاله کومه چې زه وایم هغه راته ټول خلک پوهېږي راځه مخکې خور ځه. خویندو سره پښتو نه کېږي ښه صحیح شو راځه چې وشو روان خور کړی دي او په لاره جګړه کوي ماړه خو بازار به شمنو ته کېنه هغه هلک لاړه دا سلنډر ورکومه چې ګیس راواچوي پکې کېنه ساګ مې راوړو چې الوري هله وواچ پوخ کي جعفره راشه کنه نو دا هوا په اس باندې سوري لا د کوره نه راوتې چې پناه شوي دا ځان سره واله نو مردو بازار کې د یو کیلو ګیس راواچوه یا هوا په اس باندې سورې وه که نه نو په دې باندې هغه اس کې وه چې هوا پکې واچي یاره نو دا خبرې نه وایم ګن مه جوړوه که نه خو دا یو څه خشاکم لون دی چې بیا پې چې روټۍ په حکمه ده نه ستاسو خود ډېره مستي پیدا نه کړه دا زموږ په دې کلي کې دا څومره خشاکونه دي چې ته چې کومې دا هوا په ما باندې هره میاشت راځي دا خو هره میاشت ګرانېږي نو چې ګرانېږي نو زه څه وکړمه دا ځان ته کې د وزیر اعظم په کرسۍ ناست یم چې راکمې کړم خو داسې چل وکړه چې ګیس پکې راواچوه زما په پلار پکې نه کوم پکې ته په ما واچوه نه بدماشي څه لکې نو خیره باندې کوم دا د دنیا د هغه خشاک دي خو تاسې ځان خوني نه او ما چې په دې کلي کې انجینرینګ نه اچوې دا خلک ځان ته نه راغونډ کړي که نه نو په تا سات نه تېرېږي خو ته بېعزته ښه ده بېغیرته دا خولې د کنټرول کې خوا د ده خولې کنټرول که کولی اوس به په دې لاره کې د راکړې نه خپې نه به دې ونیسم نو دا بدماشي کوي چې اوس میرونه راشي که نه بیا به ورسره ته خبرې وکړي را کوم نه ولې را کوم فولې را کوم ټول پې راډه کې بېغمه شه ورته دې ووایه ته ښه خیال مې ساتي ځه یم د ډب مسلمان چې په ډب دی وي که نه نو هره خبره منې داسې خو یو خبره ته نه منې